د مینې د رب په پاکې او ښایسته نامه سباوون دراني یم له فکري بدلون سره د شخصیتیزو جوړښتونو دوهم ویډیوي کلیپ دا چې په تیره ویډیو کې موږ په ایډ باندې خبرې کړې وې چې ایډ څه شی و. زموږ په بدن کې ځینې وخت زموږ په بدن کې کوم ټینشن رامنځته کېږي، کومه اندېښنه رامنځته کېږي چې هغې ته موږ د مثال کې لوږه ورکړې وه. بیا مو ویل چې ایګو د دغې لوږې د راکمولو لپاره او د پیژندلو لپاره د دغې تصویر ذهن ته راوړي. تیره ویډیو وګورئ تر څو په دې ویډیو ښه پوه شئ. که چېرته مو تیره ویډیو نه وي لیدلي نو حتما یې وګورئ. اوس ایګو ده دا چې زموږ ذهن کې د خوړو تصویر زموږ لوږه نشي ورکولی، نشي ختمولی. نو دغسې دې دپاره باید یو بل جوړښت موجود وي چې موږ ته باید زموږ ذهن ته دغه عملیه راشي چې باید موږ خوراک وکړو. د خوراک د کولو لپاره باید موږ یو بل جوړښت ولرو، یو بل ذهني جوړښت ولرو. هغه جوړښت ایګو دی. دا چې موږ خوراک کوو، دا چې موږ ویده کیږو، دا چې موږ ځینې ټول کارونه کوو، دا د ایګو په واسطه سرته رسیږي. موږ صبر کوو، ځینې وخت خوراک نه کوو، ځینې وخت زر خوراک کوو، ځینې خوراک نشو کولی. ولې نشو کولی؟ دغه ټول د ایګو کار دی چې ځینې ممانعتونه رامنځته کوي. ځکه دغه اصل فروید د حقیقت اصل ګڼلی دی. د حقیقت اصل، حقیقت هغه څه دي چې شته. حقیقت موږ هغه څه ته وایو چې شته. انسان حقیقت دی، ونه حقیقت دی، الله حقیقت دی، ځکه دا شته دی. دا حقیقت دی. دغه حقیقتونه چې دي دا د ایګو اصل دی. ایګو غواړي تل حقیقت وګوري. دا چې ایډ یوازې خیالي افسانې وي، د لذت خوند د لذت اصل و، نو دا د ایډ سره مخالف دی او دا حقیقت ګوري. زموږ او د ټولنې ترمنځ روابط د حقیقتونو په اساس د ایګو په واسطه تشکیلیږي. موږ لمس کیږو چې اوس خوراک وکړو، د ایډ لخوا موږ لمس کیږو چې یو کار وکړو، خو دا چې هغه کار معنی وي، هغه کار باید ونه شي، نو ایګو یې مخنیوی کوي. دغه د خنډ ځواک ګڼل کیږي، د ایګو د خنډ ځواک. لکه موږ نشو کولی روژه کې خوراک وکړو. ولې؟ ایګو موږ ته وایي، ایګو موږ نه پرېږدي او د دین په اساس موږ ته پرېږدي. موږ ته دین کې ویل شوي دي دا کار بد دی. ایګو چې بد دی نو ایګو یې نه کوي. همدارنګه ځینې وخت موږ پردی مال نشو خوړلی، نور 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 ځینې خوراکونه دي موږ نشو کولی، ځینې کارونه دي موږ نشو کولی. دا ولې نشو کولی؟ ځکه ایګو یې د خنډ ځواک، د اروايي انرژي مصرف کوونکی هم دی همدغه خنډ ځواک. ټوله مصرف په دې په خنډ کې ده. خنډ ځواک هغه ځواک دی چې زموږ غړي نیسي تر څو کوم کارونه ونه کړي. زموږ غړي نیسي تر څو یو کار ونه کړي، د کار مخنیوی کوي. دغه د خنډ ځواک دی، د ایګو د خنډ ځواک ګڼل کېږي. زموږ د چاپیریال سره اړیکې جوړونکی ایګو دی. نو ځینې خلک زر جرم سرته رسوي، مجرمان وي. ځینې خلک زر جرم سرته رسوي. ولې؟ دغلته د ایګو غیر ثابت پاتې کېدل دي. غیر ثابت ایګو ورته ویلی شو، بې پروا ایګو. بې پروا ایګو کله رامنځته کېږي؟ کله چې پرې د ایډ فعالیت زیات شي، ایډ د دې نه زیات فعال وي. کله چې ایډ د دې نه زیات فعال وي او ایډ د عملونو چارې پر غاړه واخلي، د ایګو ټول واک ایډ واخلي، نو په دغه وخت کې دغه کس هغه کارونه کوي چې ایډ غواړي او د ایډ غوښتنې زیاتره داسې وي چې هغه د ټولنې سره تطابق نه کوي او د دیني او ټولنیزې سرغړونې رامنځته کوي. لکه که چېرته موږ په روژه کې د ایډ ومنو خوراک وکړو نو موږ ګناه وکړله. که چېرته په ځینو وخت کې زموږ د ایډ ومنله او کوم جنسي انحرافات مو وکړل نو موږ ګناه وکړله. خو ایډ یې غواړي. دا چې نه یې کوي دا د ایګو واک دی، ځکه نه یې کوي. ایګو زموږ اجرایوي فعالیت، اجرایوي جوړښت دی. هغه ټول کارونه چې کېږي دا د ایګو په واسطه کېږي. که چېرته غواړئ ثبات والا شخصیت ولري نو په ایګو باندې باید د ایډ او سوپر ایګو واک برابر وي. ځینو ملګرو پوښتنه کړې وه، هغه اوس رایاده شوله چې ایډ څه ته وایي پښتو کې، ایګو څه ته وایي، سوپر ایګو پښتو کې څه ته وایي. ایډ په پښتو کې معنا نه لري، خو موږ ترې د بنسټ هدف اخیستی شو. دا د شخصیت بنسټ دی، ځکه د پیدایښت سره پیدا کېږي. ایګو مطلب زه، دې کې انسان د زه په
د زه لپاره کار کوي، د ځان لپاره کار کوي. او سوپر ایګو د غوره زه، یعنې زه باید غوره اوسم، د کمال لپاره کار کوي. په راتلونکي ویډیوي کلیپ کې به په سوپر ایګو باندې غږیږو. سوپر ایګو سره موږ وجدان لرو، هیلې لرو، ارمانونه لرو. ځینې داسې خبرې دي چې باید پوه شي په روزنه کې کله شخصیت تکامل کوي او د شخصیت په تکامل باندې په راتلونکي ویډیوي کلیپ کې غږیږو. تر بیا د خدای په امان زموږ ویډیو تر نورو ورسوئ تر څو ډېر خلک زموږ د معلوماتو څخه استفاده وکړي. خدای په امان.